ډاکټر صاحب د اجمل بابا چې کوم د هغه ادبي او لویه مبارزه ده هغې باندې تاسو خبرې وکړلې، بیا د هغه په نظم باندې هم تاسو خبرې وکړئ. د سیاسي لحاظ سره اجمل بابا یو ډېر لوی نوم لري. هغه سیاسي چې کوم مطلب د هغه تکدو ده، مبارزه ده د سر نه تر ویښه، که لنډه لنډه هم راته ووایي نو ښه به وي. اجمل بابا به ما ته وی زه وړوکی وم، دا کوړي په کوڅو کې به وړو سره ناست وم، او یو ورځ وي یو څو دنګ دنګ سړي وي زمونږ خوا کې تیر شو، وي اول ته زه ویرېدم او دیوال سره جوخ شوم او بیا ورپسې شاته روان شوم، او په دغه کسانو کې چې کوم د ټولو نه دنګو نه باچا خانو او ټول عمر مې هغه سره تیر کو. خو د باچا خان بابا سیاست او د اجمل بابا سیاست چې اوس ورته زه ګورم، هغه وخت کې خو هغې یو او ډېر تکړه و او روان و، یو بل له سپورټ ورکړی دی. خو چې اوس ورته زه ګورم نو هغې کې یو ډېر ښکاره فرق و. باچا خان بابا د عدم تشدد قایل و او د پښتون نیشنلیزم او د هیومنزم سوچ هغه کې غالب و او د عدم تشدد غالب و. د اجمل بابا شاعري چې ده نو په دې باندې فایق زما کشر ورور یو ځل مضمون یې پې لیکلی و، چېرې دې خور وخت کله شهباز پنجې تېري، کله تورې تېري، نو دا خو داسې ښکاري چې دې دلته فوج جنګ ته تیاري او باچا خان بابا هلته د عدم تشدد خبرې کوي. نو دکه یو ډفرنس دغلته راغی. بیا اجمل بابا د خپل ځان باره کې وی چې زما په سر کې مارکسیزم دی، زما په سر کې مارکسیزم دی، زما په وینه کې پښتو ده او زما په زړه کې قرآن دی، زما په زړه کې قرآن دی، په سر کې مې مارکسیزم دی او په رګونو کې مې پښتو ده. نو دا د دې دریو خصوصیاتو یو کمپلیکشن و اجمل بابا. د کمیونیزم ښه سوچه فالوور و او د هغې وجه هم دکه وه چې په خپلې حقونه والي شي و، چا ورله حق نه و ورکړی او یو ډېر بااثره اواز و د خپلې زمانې. خو هغه غني خان یو ورځ چاته خبره کوله وی که د مارکس یو دوه درې جرې به پټې وې نو هغه به بیا ډاس کیپیټل نه و لیکلی، هغه هم د خپل پټي نه چاپېره ګرځېدو. نو مونږ دا وایو چې د اجمل بابا او د نیشنلیست سیاست یا دغه وخت د پارټو د هغې په منځ کې بنیادي اختلاف دا و چې اجمل بابا د دغې سوچ سړی و، د مارکسیزم سوچ و، هغه سره د غریب سوچ، د غریب طبقې چې کوم استحصال کېده د هغې خلاف را پاڅېدلی و. او څنګه چې مارکس په خپل ډاس کیپیټل کې بیا وایي چې یاره د زورورو دا معاشره چې ده دې قانون هم د ځان دپاره جوړوي، اسمبلي هم د ځان دپاره جوړوي چې دې هر څه کوي او دې ته څوک څه ونه وایي. نو اجمل بابا د دغې فکر سړی و او په پښتونخوا کې چې کوم سیاست و نو هغه د خانو او د زورورو په منځ کې و. نو زما په خیال زه او ته چې یو بل سره ملګري شو او زما یوه نظریه یو زور تا سره نو زه کامیابېدی نه شم. په اخر کې زه اعظم صاحب و خدای پاک دې وبخي، راج ولی شاه صاحب و، مونږ د سیف الرحمن سلیم صاحب جنازې له روان و، اباسین صاحب را سره مو ډرایوینګ ما کو د ګاډي. نو اعظم صاحب ما ته وایي چې د اجمل بابا ډېر لوی سړی و. نو ما ورته مې څومره لوی و؟ نو ما ته وایي چې یاره ډېر لوی سړی و. نو ما ورته مې نه ته ما ته ووایه که چې څومره لوی و. نو غلی و نو ما ورته مې اعظم صاحب مې زه درته ووایم بیا ووایه راته مې که سیاست ته نه وې تللی نو د نوبل لاریټ لیول سړی و په لټریچر کې. د چې کوم نثر لیکلی دی، چې کوم نظم یې لیکلی دی، په هغې کې کوم زور دی، په هغې کې کوم فطري رنګونه دي، په هغې کې د غریب دپاره چې کوم اواز دی، نو زما په خیال دغه د هغې د پایې شاعري نشته او دغه د هغه سیاست و. نو لکه اوس سیاسي فالوینګ هغه پیدا کړو او کوشش یې مو وکړو. هغه چې کوم هغه وخت کې معروضي سیاست و
نو لکه کمیونیزم دا نوم دومره بدنام و چې په پښتنه سوسایټۍ کې چې دی اسلام سره او مذهب سره دومره کلک تړلی دي چې افغانستان کې تاسو وکتل چې کمیونیزم کامیاب نشو. نو د اجمل بابا دغه سوچ وو دغه نه خبره چا پیره چورلې ده. نو اجمل بابا چې دی نو هغه یو کامیاب سیاستدان نه خو یو کامیاب شاعر ادیب چې ډېر لوی فالوینګ لري هغه مقام یې بیا موند او هغه به هم دا وي چې یاره که زه سیاست ته نه وې تللی نو ښه به ځکه چې اخر کې مشرف دغه ځای ته راغلی و نو هغې باندې پې هم خلکو قسما قسم دغه لګولو چې د یو فوجي سره ولې تعلق ساتي یا دغه ساتي. بل اجمل بابا یو ډېره یو بل رنګ دی چې هغه ډېرو خلکو ته نه دی معلوم. اسرار الرحمن اسرار د تورو چې دی او مشتاق الرحمن شفق صاحب دا هم د تورو دواړه رونه دي. د دې والد صاحب چې و نو هغه په دیوبند کې مدرس و. نو اسرار الرحمن اسرار صاحب چې دی هغه ما ته وویل چې کله دا خلک راغی هندوستان تقسیم شو نو خټک صاحب دغه وخت کې د اکوړي د والیبال د ټیم کپتان و او وی دې ولګېدو چې څومره طالبانو چې هغې بیا هندوستان ته نه شو تللی او چې څومره مدرسین چې بیا دیوبند ته نه شو تللی وی هغه د راټول کړو په اکوړي کې په جوماتونو کې دیره کړو او په کورونو باندې وظیفه کېښوده او وی دکه بیا د دارالعلوم حقانیه بنیاد شو. نو که په صحیح معنو کې وګورئ نو اجمل بابا د حقانیې په بانیانو کې هم دی. نو یو کمپینر و یو تر اخره پورې په یو ځای کې مونږ یو فنکشن و د اجمل بابا باندې خورشید عالم صاحب خبرې وکړې نو یو سات پس ورپسې زما نمبر و نو هغه ما پسې رامنډه کړه وي زما یو خبره پاتې شوه چې ته وکړي نو مې څه خبره ده وی خلک لمحې لمحې را یو ځای کوي او ژوند ته جوړي او اجمل بابا په یو یو لمحه کې بیل بیل ژوندونه جوړي. اجمل بابا کې یو ډېر لوی یو مشنري جذبه وه یو میشن ورسره او هغه نه غوښتل چې غریب د ټول عمر په ټکر وي. د اجمل بابا شاعري که تاسو وګورئ او زه درته په مختصرینو ټکو کې راټولوم جنت هغه نظم دی. جنت کې هغه وایي چې په خپل مکان کې خپل اختیار جنت دی کنی د دغه لیونتوب په نامه که نار وي نار که دار وي دار جنت دی. د ګجر خبره چا کوي وی منم چې میخه د نواب صاحب ده خو دا ګجر غریب انسان دی چا دی ته خو د خپل کارون په ځمکه منډې زه دې په سر باندې کارونه منم. دا د هغه بنیادي شاعري ده چې ټوله هغه خدای پاک ته وایي چېره د خان میخه چې ده هغه به آباده ګرځي او ستا انسان به ورته خوار وزاري. جنت به زه هغې ته وایم چې زما په خپل کور کې زما اختیاري غلامي چې ده دا زما لپاره دوزخ دی او مرګ دی. نو دغسې د اجمل بابا پیغله نظم چې دی نو هغه یو بیل شهکار دی چې هغه یو بیل اسپیکټ دی د هغه د شاعرۍ خو مین هغه چې دی د ګجر میخه د جنتو فریادو او دغه بل نظم چې درته ما ووایي نو دا ټول د اجمل بابا د کلاس سټرګل نماینده نظمونه دي او اجمل بابا په دې وجه د ټولو نه هغه موسټ انفلوئنشل اواز دی د غریبي طبقې. نو که لکه افغانستان کې چې کله انقلاب راغی دوی ورته شوروي انقلاب وایي څوک ورته سور انقلاب وایي نو هغې بنیادي کتابونو کې د اجمل بابا د غیرت چغه د ډاکټر شیرزمان تیزي صاحب ناول امانت او د نور محمد ترکی د بنګ مسافري ناول د بنیادي کتابونه کړه د کمیونیزم د ټریننګ دپاره چې دا د ماشومان وایي چې دې ته د غریب هغه صحیح حالت ښکاره شي چې دا مونږ کسله چغې وو چې دا څه دي. دا بیل باس دی
چې غریب لا کمیونیزم زیات حق ورکوي که اسلام ولا ورکوي او جی مونږ دغې ته نه ځو او جی پوه شوې او که جی اسلام ته بیا مونږ ګورو او نو جی. اسلام کل دی او دا کمیونیزم او دا نور نظامونه کیپیټالیزم او دې چې دا واړه واړه حقونه ورکوي نو دا بیا جزونه کیږي او جی او اسلام کې دا کل شته او جی خو مونږ باس په دې نه کوو او جی. مونږ باس د اجمل بابا په نظریاتو کو په سوچ کو او جی. نو هغه خلکو کې دا کوشش وو د غریب د پاره د حق او د आवाज د پاره د هغه سټرګل او خپل ژوند د ټول هغه لور کړی دی او جی. نو زما په خیال ډیر لوی کنټریبیوشن دی او جی. او وسم فالوینګ لري او جی. اصل کې ډاکټر صاحب د بدی ځای کې دا وې ما چې لکه که یو سړی د غریب د پاره منډه تړله وي د غریب د پاره آواز اوچتوي نو ضروري نه ده چې هغه موږ کمیونیزم پسې وتړو لکه کمیونیزم چې دی دغه خو یو مطلب وړوکی غونته ټرم دی څنګه چې اجمل خټک بابا خپل ژوند چې دی هغه خلکو ته واضحه کړی دی چې زما په سر کې مارکسیزم دی زما په وینه کې پښتو ده زما په زړه کې قرآن دی بالکل نو هغه خپل چې کوم دی هغه موږ هغه ته ګورو د هغه ژوند چې څومره لوی دی څومره براډ دی نو هغه خپل ځان په دغه یو څو خبرو سره واضحه کړی دی چې زه ګورې دومره وړوکی نه یم بالکل ځان یې ایکسپلور کړی دی بالکل نو په دغې خبرې سره مطلب دغې خبرې نه وي کېږي که څوک هغه صرف کمیونیزم پسې تړي یا که موږ تاسو اوس خبره وکړه چې د دارالعلوم حقانیې چې کومه بانیانو کې راځي نو دا یو دومره غټ کنټریبیوشن دی چې هغه موږ ته نن سبا ښکاري چې د اسلام لپاره هغه څومره خدمات کړي دي بالکل نو هغه ځان ایکسپلور کړی دی ډاکټر صاحب اخري سوال به درنه داسې وکړم چې تاسو په خپل کتاب کې د مرګ نه مخکې یو څو ټکو کې هغه چې کوم سرلیک کړی دی هغه چې کوم لومبې تاسو خبره لیکلې ده په هغې باندې بس تاسو نه تپوس وکړم چې په هغې کې تاسو لیکل کړي دي چې دغه چې کوم لومبې یو څو صفحو کې تاسو دا خبره کړې ده چې ما څه خبره کوله او هغه چې کوم دی تاسو به مطلب ښکاره کوله اجمل خټک بابا به هغه پټوله که هغه خبره تاسو وکړه نو مونږ به هم خوشحاله شو کتونکي به هم خوشحاله شي هغه په هغه شپه باندې هغه زه راوغوښتم دا زموږ نه لرې اوسېدو نو ما پسې هغه سړی راغی هاسټل کې کار کوم ما ته وی بابا تا غواړي بیا بیا ټلیفون کوي نو چې مونږ لړو نو هغه یو کاغذ د جیبه راایستو وی دا زما سبانې تقریر دی او زما عمر چې دی نو اتیاو کالو ته رسېدلی دی کیدای شي زه داسې څه ووایم چې دا ماحول هغه شي لکه د کرزي صاحب حکومت هغه وخت کې دوه کاله یا نه درې څلور کاله شي نو ما ورته مې بابا ستا تقریرونه به مونږ څنګه ګورو ستا څومره تجربه ده ته زمونږ د پلار نه دی نیکه په ځای نو مونږ په دې نه پوهېږو نو وی زه به څه وایم نو ما ورته مې تا سره بس هم دقه دي نور در سره څه شته نه نو نه ورته ما ووایې نه هغه ووایي مونږ یې اوږد بحث وکړو خو چې هغه سټیج ته لړو نو ما ته وی ته به ما ته مخې ته کښېنې او ډېر لوی حال و او هغې کې هغه به بیا بیا وی زه ووایم او که ونه وایم نو ما به ورته لاس داسې کړه چې وایه نو هغه وی چې کله ما ته یو ډېر لوی اعزاز میلاویږي لویه مرتبه راله څوک راکوي نو یو دوه مخونه زما مخې له راځي او وی ما ټول عمر هغې سره خیانت کړی دی ما د هغې حق نه دی ادا کړی خو کیدای شي زه بل کال ژوندی نه یم نو نن یې درته وایم هغه زما خور ده او زما مور ده چې وی هغې زما په وړوکوالي باندې په پردو کورونو کې لوښي وینځلي دي خلکو له جامې وینځلي دي خلکو له اوبه راچلولي دي او هغې په ما باندې سبق ویلی دی نو دا زه چې څه یم دا د هغې د برکته یم که نه وي اجمل به نن ستاسو مشر میلمه نه و بلکې د اکوړي په بازار کې به د بینډو ګاډی ورسره وه او هغه به یې خرڅولې که دغې خور او مور ما له دومره قربانۍ نه وې راکړې خو چې اجمل بابا ته زه د زمانې شاعر په څه وایم هغه دا دی چې هغه کله هغه سټیج ته لړو او په هغه سټیج باندې چې هغه کوم شعر ووی چې هغه واقعي زما د دې زړه نه وختل چې دا د زمانې شاعر دی هغه وی زما د بابا کور او ورور به خدای که یو سلا شي زما د بابا کور او ورور به خدای که یو سلا شي د وینو په دې ډنډ کې به یو نوی ګل پیدا شي د وینو په دې ډنډ کې به یو نوی ګل پیدا شي نو هغه د افغانستان د 40 کالو هغه تاریخ ټول
په دغه یو شعر کې کو راټولې کو او صرف راټولې نه کو یو ډیر لوی امید یې ورکو د قوم لا پښتون قوم لا نو دا صرف اجمل بابا کولی شي دا صرف د زمانې شاعر کولی شي دا عام سړی زمونږ او ستاسو په شان نشي کولی نو دغه شعر چې دی نو دا والا ما په تصویر ولیکو او هغه تصویر چې دی شملې والې ده او هغه بیا ډېر پاپولر شو هغه تصویر ایستې چې ونه هغه شوکت شرر د سوات دی هغه ما هغه دوره کې زما رومیټ و هغه تصویر ایستې هغه ډېر لوی آرکیټیکټ دی یو ګلوبل فګر دی شوکت شرر صاحب او دغه شعر په ما ولیکو ما چې ورکو په انټرنیټ او په دغه باندې نو اوس تقریبا هر ځای کې هغه ډېر پاپولر پکچر دی نو هغه دغه شعر سره اجمل بابا د زمانې شاعر په دغه دی داسې دغه فیصله نظم د غیرت چغه نظم دا ټول کتو سره تعلق لري په دې شعرونو باندې هغه سره چې کوم ظلمونه شوي دي په جیلونو کې سزاګانې هغه ته میلاو شوي دي د سپي په کنډول کې د متیازو په کنډول کې هغه له اوبه وړې شوي دي داسې زیاتي ورسره شوي دي خو هغه تر اخره پورې کلک ولاړو نرو بادرو او پښتانه نن هم دغسې لویو خلکو ته ضرورت لري چې پښتون کې عادتي پکار دی چې هغه سوچی هغه نري او چرې خرڅ نشي او اجمل بابا چې د کم نیکه په کور کې د برګو په کور کې پیدا شو هم اکه د برګو په کور کې وفات شو او دومره لوی سړی او بل خوا دومره ایماندارو چې د هغه غم د هغه په حجره کې نه راځي دومره حجرې ځان له نه وه جوړه کړې د عوامي نیشنل پارټۍ صدر پاتې شو مرکزي سینیټر پاتې شو ایم این اے پاتې شو څومره لوی سړی و خو ځان له دومره حجره نه وه جوړه کړې دومره کور یې نه و جوړ کړی چې د هغه غم پکې راغلی وی نو د هغه دعا د اکوړي په کالج کې کېده دا د هغه د لویوالي نښه ده او نن یې زه ورته یادو د مرګ نه پسې نن زه ورته یادو دا هغه عظمت دی چې اجمل بابا مونږ ته دی او خدای دې هر هټ په جنت کې خدای دې خوشحاله لري خدای دې روح له هر سکون ورکي ځکه چې هغه کومې قربانۍ ورکړي دي نو دا د هغه د اخلاص نښه وه هغه دا زه پاګلم کتاب د هغه د جیل سټوري ده چې په جیل کې و دا زه پاګلم دا کرسچن دی خورشید عالم صاحب ما ته وی چې په دې کې هغه څه لیکلي دي چې هغه د ویلو قابل و هغه سره داسې ظلمونه هم شوي دي چې د ویلو قابل نه نو دې کتاب کې نه دي لیکلي او بله خبره دا ده چې هغه ډېر دنګ و نو د خپو نه به یې چې الټه وتاړو نو فرش ته به د هغه لاس رسېد نو به یې د یو لاس او د یو خپې نه تړلی او هغې باوجود تر مرګه پورې خرڅ شوی نه دی جوکاو شوی نه دی نو دا د اجمل بابا عظمت او خدای دې پښتنو له تکړه لیډران ورکړي چې دغه تاریخونه بیا ژوندي کړي دې یو بیا موږ له اجمل بابا په شان دی او بابا راکړي آمین آمین